څنګه کولی شئ تاسو خپل د فیسبوک آی ډي لپاره د ټیک ټاک اکاونټ لپاره ډېرې ښایسته ښایسته بایوګانې جوړې کړئ. مطلب تاسو کتلی وي د چا ټیک ټاک آی ډي تاسو وګورئ یا د چا د فیسبوک اکاونټ تاسو چک کړئ، نو په هغې کې ډېرې ښایسته ښایسته بایوګانې چې دي هغه لګېدلې وي، یا د خپلې نامې بایو یا د بل ملګري دپاره بایو جوړوئ یا نور څنګه بایو جوړول غواړئ، خپل آی ډي پې ښایسته کول غواړئ، نو دغه ویډیو راسره تر اخره وګورئ. ویډیو سکپ کول نه مخکې ورته شرط دی که تر اوسه پورې تاسو مونږ ټیکنیکل پوسټ یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د ګنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته په وخت باندې در رسېدي. لپاره به تاسو ته سمپل یو اپلیکیشن پکار وي. دغه اپلیکیشن تاسو د ډسکرپشن نه یا د کمنټس نه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله چې د اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ، د اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ، تاسو ته داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې تاسو وګورئ تیارې کوم بایو چې دي هغه تاسو ته دلته کې ملاویږي. ټیک ده، مطلب ډېر ښایسته ښایسته تیارې بایو هم په دې کې شته دی. اوس که تاسو خپلې د نامې بایو جوړول غواړئ، نو سمپل دلته کې د 3 کرښې چې تاسو ته ښکاري په دې به کلیک وکړئ، ایمیج. ټیک ده، دا وګورئ دلته کې په دې چې کلیک وکړو تاسو دلته کې ټیکسټ آرټ یو آپشن تاسو له راکړی دی. ټیک ده، تاسو به دلته څه وکړئ، بیگ ټیکسټ یو آپشن راکړی دی. دا چې تاسو کله په دې کلیک وکړئ دلته به داسې انټرفیس راشي. په دې کې به سمپل تاسو هغه نامه ولیکئ، په کومې نامې چې تاسو دغه شانتې بایو د کومې نامې جوړول غواړئ. دا وګورئ تاسو دلته کې تیار بایو د هغې میلاو شو. دا سمپل تاسو د دې ځینې کاپي کولی هم شئ، شیر کولی هم شئ هر چا سره. نو په دې طریقه تاسو د هر چا د نامې ښایسته ښایسته بایوګانې چې دي هغه جوړولی شي. دې نه علاوه ډېر مختلف ایموجیز دي پکې. ټیک ده، دا وګورئ تاسو ته هغه ایموجیز هم دلته میلاویږي، ایموشنز دي پکې، هر څه چې دي هغه ټول تاسو ته دلته میلاویږي. نو قدرمنو ډېر یو ښکلی اپلیکیشن دی، امید لرم چې خوښ شوی به وي. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.